السلام علیکم، زه بلال احمد یم، ستاسو سره ساده ګل او ساده ګل د مور خبرې زده کوو. نن د اوزېګانو او د اختر ورځ ده. ساده ګله بچۍ، نمله مې داسې ماتېږي لکه چې هغه دغه راوالی بوس داسې کېږي. بېبي زر څه وکړم؟ ساده ګله بچۍ، پلار ته دې داسې ووایه نو ګرانه ده، بار ته وځې ستاسو له خدمت وکړي. بېبي دا خبره صحیح ده، نو ورسه چوشو چې ساده ګله بچۍ کوټه کې فیسبوک ته ناست دی او لږ ډوډۍ خو نه خوري، 3 تنوره ډوډۍ خوري. زه څه وکړم؟ بېبي زه څه وکړم؟ ساده ګله بچۍ، داسې په کار دی چې قرباني را روانه ده او زیږانې به کوو، نو دا غونډ غویي خو به دا وخوري، په کار دی چې 3 غویان به راولي. بېبي صحیح ده، رایه به ولو، خو پیسې کمه دي. ساده ګله بچۍ، زه تاته دا وایم چې بازار دې وباسه، نو ټرالۍ به چلوي، خو بل خدمت دې وکړي. نو چا سره کار کوي نو ولې 500 روپۍ مو ورکړي، نو لږ کار خو به م کېږي. بېبي صحیح دی، نو موږ به څه وکړو؟ واده دې رالنډ شوی دی. ساده ګله بچۍ، نو واده دې خو دې رالنډ شوی دی، نو په کار چې دی چې پلار دې وځي او د کور سبزۍ کشي او ستاره به د لوښ او د والو او د هر څه د طرف نه شي. بېبي دغه خبره دې ټیک ده چې سبا دې دا لاړه نه، نو زه به ورسه ګورم. ساده ګله بچۍ، موږ له خو به د اختر جامې م کوې، څه به ځان نه کوې، نو هغه خو به هلته ناست او په خیرنو جامو کې به اختر تېروي. بېبي دا صحیح خبره وکړه، دا به زمان یوه نه ویني. نه ساده ګله بچۍ، ملا مې ماتې کېږي، یو ګروپین شربت به پکار. بېبي دا مې جب دی، تش جب کې یو لسګون پکې دی، نو په دې یو لسګون څه کار نه کېږي. نو ساده ګله بچۍ، چې پې نه کېږي که نه، نو یوه د سر دل ګوړۍ خو به پې وشي. بېبي نو دې ګرانۍ ته خیال وکړه، په 10 روپۍ یوه نیمه د هغه هم نه کېږي. نو ساده ګله بچۍ، نو څه وکړم؟ نو په سر مې درد دی، خو دې له ډوډۍ راوالم، خو ځان له دلته په سر درد غوڅه کېږم. نو بېبي څه وکړو؟ ما خو دقه بس ګرځو او دیړۍ دونه لږه شوه، 250 روپۍ دیړۍ ده او کار وایي که یې ویې که نه یې که مې که. ساده ګله بچۍ، نو په کار چې دا دی چې کوم ځای ته؟ بېبي زه به د اختر نه شاته د چا له قصده ځمه. نو ساده ګله بچۍ، نو چېرته به ځې؟ نه کور خو دې پرېښوسو، نو دلته خو به ده. نو بېبي داسې کار به کوو چې زه به پنډۍ ته لاړ شم او هلته 100 روپۍ یوه ورځ ده. ساده ګله بچۍ، نو دغه به ټیک دی. نو بېبي دا پلار به مې دلته خدمت کوي، تاسو له به د کور کوئ او زه به هلته کوم.